د ننګرهار مرکزی زندان مسؤلین وایي بندیانو سره د هغوی د کورنۍ غړو او دوستانو لیدنې لپاره یې ګڼ سهولتونه رامنځته کړي او په ونۍ کې یو ځل د کورنۍ غړي او دوستان کولی شي چې د قانوني مراحلو وروسته په آزادانه ډول خپلو بندیانو سره لیده کاته وکړي. د ننګرهار د زندانونو چارو او سمون ادارې رئیس مولوي سهیل سعید وایي د امیر المؤمنین حفظ الله فرمان سره سم یې د ننګرهار مرکزی زندان کې بندیانو ته د پیوزانو د لیدو کاتو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. ډیر په سهولت سره تر زندانه داخلیږي او هلته له خپلو بندیانو سره کوم جال لرو دلته چې د حایل واقع وي په مابین کې ورور له ورور سره بچی له پلار سره پلار له بچي سره ډیر په اسانۍ سره په ازاده فضا کې ملاقات کولی شي. سعید وایي هغه خلک چې له نورو ولایتونو څخه د ننګرهار زندان کې د خپلو بندیانو د لیدو لپاره راځي هغوی کولی شي هره ورځ بندیانو سره وګوري. هغه ملاقاتیان چې د نورو ولایتونو نه راځي هغه خواران چې له هغه ځای نه راسي او بیا دلته موږ له ملاقات نه منې کړو هېڅکله هم داسې نه دي سوي. هغه که په ناوختي کې راغلي یم غیر رسمي ټیم کې راغلي یم موږ اجازه ورکړې ده تر څو له خپلو بندیانو ورونو سره وګوري. د ننګرهار زندان کې یو تن بندي حاجي عبدالله وایي د زندان د مسؤلینو چال چلن ورسره ښه دی او د خپلو پیوزانو سره په کتنه کې له هیڅ ډول ستونزو سره نه دی مخامخ شوی. نو زمونږ پیوزان چې راځي نو په ښه طریقه باندې راځي هغه څه چې قانوني ته مراحل یې هغه کېږي تلاشي کېږي او نورو هېڅ رقم ته مزاحمت ورته نه کېږي. راځي موږ سره کتنه کوي تر خپل ټیمه پورې تر 12 بجو پورې او بیرته په وخت سره ځي. یاسر احمدزی چې زندان ته د خپل بندي د کتو په پار راغلی وایي د قانوني مراحلو وروسته یې په منظم ډول له خپلو بندیانو سره لیده کاته کېږي. او مونږ چې دلته راځو ډیر خوشحال یو او مونږ خپل بندیان لیدو ته راځو ملاقات دپاره او مونږ خپل مجاهدینو ډیر خوشحال یو ځکه مونږ چې چهارشنبې په ورځ راځو هفته کې یو ورځ ده او مونږ په ډیر په خوشحالۍ دننه کېږو ډیر ښه تنظیم سره مونږ پرېږدي. د ننګرهار مرکزی زندان مسؤلین وایي د ننګرهار په زندان کې بندیانو ته د سپورتي او تفریحي اسانتیاو سربیره د دیني او عصري زده کړو ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې حرفوي زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.